ډېر خدمتونه کړي. اول چې ګیان و دلته چې کوم اول کې موږ راغلي زلزلې څو میاشتې مخکې د هغه وخت چې کوم کارونه شروع کړي دي بیخي نه ډېر نامه د خدای په هر دغه کې برخه اخیستې. الله دې تاجرونه ورکړي، نور توفیق ورکړي وطن د خلکو مظلومو خلکو بیا داسې مسکینانو غریبانو چې هېڅ یې وس نه وي نو دا غټ خدمت دی. بیا د خصوصا چې په اوبو کې هم کوم تکلیف کړی دا بل چا نسو کولی دا دونه دغه ټول تر لاندې دی چې موږ راتلو څه مو کتله ټول دغه تر لاندې دي نو ډېر کار مو کړی. الله دې بس ستاسو څه قبول کړي. زموږ ایماني او دیني مسؤلیت دی واقعا چې داسې بس دغه مسؤلیت یې څوک ادا کولی نه شي یا نه ادا کوي یا وس نه وي نو تاسې کړی دی. ډېر کار مو کړی. دې خلکو دې ته اوس موږ هېڅ وس کار نه کوو چې موږ دې ته اوبه ورسولې وای یا دوی خپله خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او یقینا الله تعالی موږ په دې امر کړي یو چې د انسان و انسان ته خیر ورسیږي یا لکه رسول صلی الله علیه و آله بهتر د کسانو د خلکو څوک دی خیر الناس ما ينفع الناس نبی اسلام وایي. نو نن چې موږ دلته راغلي او د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ چې د څو میاشتو راهیسې د زلزلپون لپاره چې کوم کار شروع سوی هغه کې ډېرو مؤسسو او ډېر خیریه بنسټو او تجارانو همت وکړي هم دغه د اسلامي امارت مشرانو چې کوم مرستندویه ادارې خپل درلودې هغو کار وکړي خو بالاخره تر ننه پورې ډېرې مؤسسې اوس هم په کار اخته دي. خو دلته چې نن موږ راغلي چې افتتاح کوو د احساس مؤسسې واقعا چې خدمتونه د دې وړ دي چې باید موږ یې تایید کړو او مننه یې وکړو او شکریه ادا کړو چې دې مظلومو خلکو ته د فقیرو خلکو ته د زلزله ځپلو خلکو ته داسې یو شی برابر کړی چې هغه واقعا چې د انسانانو لپاره د اوبو هغه حیاتي سیستم چې دوی ور جوړ کړی دی دا واقعا چې د ستایلو وړ دی. نن راځو موږ د دې ذخیرې افتتاح کوو دوی ته د الله اجرونه ورکړي د دوی منندوی یو چې دغه زموږ مظلوم ولس ته دوی دغه شپه ورځ یو کړې ده په دغه ژمي په دغه یخ کې د نورو کارو چې دوی وکړه د هغو څخه علاوه اوس یې د اوبو سیستم ډېر ښه جوړ کړی دی. د ډېرو لرې ځایو څخه په څو کیلومتره کې اوبه د چینو څخه د غرو څخه رارسولي دي او بیا پر دې تپې پر سر باندې غټه ذخیره جوړه کړې ده او دا ذخیره بیا دغه څونه قوم څونه کلي دې خواته تر لاندې د ټول ته اوبه رسوي او بیا انشاءالله دا ټول کلي دې څخه بیا استفاده کوي او غوښتنه دوی څه دا کوو چې نور هم دغه خپل همت لکه څنګه چې د مؤسسې نوم احساس دی دغه احساس ته دوی سره وو نور هم همت وکړي او نور هم چې کوم مشکلات دلته وي هغه دې نه درېږي او کوي دي او دوی څخه مننه کوو. دوستانو زموږ دپاره ډېر د ویاړ ځای ده چې مولوي صاحب محترم چې د پیښو د حوادثو سره د مبارزې دروند او قدرمن وزیر ده دای منګه د دې مهمه پروژې د افتتاح د مراسمو کې رضان سره لرو او الله تعالی دې ته اجرونه ورکړي چې د کابل نه تشریف راوړ او نن به دای د دې پروژې په شمول ډېرې ګټورې او مفیدې سترې پروژې افتتاح کړي. احساس خیریه مؤسسه د زلزلې د اول ورځې نه په دې ساحه کې په کار باندې مصروفه وه او لا هم مصروفه ده. منګه د کورونو د جوړولو نه علاوه دغه د اوبو د پاکو اوبو د څښلو د اوبو صحي اوبو یو سیستم باندې دلته کار وکړه دغه ذخیره هم جوړه کړه د دې پاس غرونو نه مو د چینو نه مو اوبه راوستې دلته نو دا ذخیره تقریبا 4,000 لیتره اوبه ځایوي او دا به د دې سیمې ټولو خلکو ته دا اوبه انشاءالله چې رسیږي. دا اوبه د دې خلکو ډېر غټ ستونزه غټ مشکل وو. زه وعده ورکوم انشاءالله چې احساس خیریه مؤسسه به په دې هیواد کې په هر شیبه او هر لحظه کې هر ډول شرایطو کې د خپل ملت او د خپل حکومت ترڅنګ ولاړ وي او انشاءالله موږ به په خپل دینی ایمانی او وطني مسؤلیت په بنیاد باندې د خپل ولس خدمت کوو. نو الله تعالی دې ټولو دوستانو ته اجر ورکړي چې دلته تشریف راوړ. جزاکم الله خیرا. خدا ان شاء الله. اوس اتحاد ته ضرورت لرو ډیر اوس د یووالي او ټولنې وخت دی اوس اتحاد ته ضرورت لرو ډیر اوس د یووالي او ټولنې وخت دی اوس د خدمت او د یووالي وخت دی اوس د وطن د جوړونې وخت دی اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی لونو بوټو توی د
بارود لپاړو پاکی دل غواړي لونو بوټو